او خیر ماشومانو له خلک مینه ورکوي او د ماشومانو سره مینه پکار وي خو که تاسو وګورئ دغه ځای کې به د پلار 100 یا 200 یا 300 کسان ناسي او ته ورته وایې چې ورشه بچې ګډ شه نو په داسې ماشوم کې به لکه مطلب چې کله غټ شي ده کې به څومره حیا پاتې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته ارګلی دا ویډیو چې کوم دی په دې سایډ باندې به ښکاري خیر ټنګ ټکور دی اواز پې نه پرېږدم خو چونکې تاسو ته لږه غونته کې خیمه ده چې تاسو وګورئ بیا به سټاپ کوم او سراسر به کېږي به د ویډیو سره به وي خو مطلب یو ماشوم دی کم از کم د عمر 7 یا 8 کاله یا 10 کاله دی او تاسو وګورئ هغه ډانس چې کوم کوي او کمپیشن ولا پلار مور جوړ کړی دی په پینټ شرټ کې دی او د مسلمان او پښتون بچی دی صحیح شوه نو په فیسبوک کې مې دا ویډیو وکتله نو ډېره زیات خلکو کتلي وه ډېر ویوز پرې راغلي او خیر ماشومانو له خلک مینه ورکوي او د ماشومانو سره مینه پکار وي خو که تاسو وګورئ دغه ځای کې به د پلار تره ماما وغیره هم ناسو او چېرته د واده پروګرام دی هغه خلک راغونډ شوي دي ټنګ ټکور دی جي او مطلب هغه پکې ګډېږي نو اوس مطلب په دې کې چې کوم دی تاسو په خپله سوچ وکئ په دې باندې چې یو ماشوم دغه د وخت نه په داسې یو ماحول کې چې هغلته کم از کم 500 یا 200 یا 300 کسان ناسي او ته ورته وایې چې ورشه بچې ګډ شه نو په داسې ماشوم کې به لکه مطلب چې کله غټ شي ده کې به څومره حیا پاتې او بیا چې کله د ده دا پلار چې کوم دی والد صاحب یا مور د دې به بیا څومره خیال ساتي د ده چې کوم دی د دې څنګه د مور پلار څنګه تربیت وکړو صرف دا خبره تاسو ته کومه چې د خپلو ماشومانو صحیح تربیت وکړئ لکه مطلب د دې مثال د تنکۍ لښتې وي دی چې اوس چې کوم دی نو هر سایډ ته تاویږي خو چې کله غټ شو نو مطلب دله چې تا کوم تربیت ورکړو په هغه تربیت به رواني زما په خیال یو صحابي و حضرت یا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا عمر رضی الله عنه خیر دغه دوانو کې یو صحابي و کله چې د امیر المؤمنین د مسلمانانو خلیفه نو یو کس ولراله او هغه وویل چې زه خپل زوی په ډانګي والیم لکه مطلب په ډانګي رانه غره به ایستلی دي نو بیا ولا هغه زوی راوغوښتو چې د پلار لري ولې دی لکه مطلب والی دی نو هغه ورته وویل چې ګوره امیر المؤمنین ده چې ما له کم تربیت را کړی دی د هغې مطابق ما د سره کار کړی دی ځکه چې ما منې مطلب زناور سرول څاروي وغیره او چې کله زه غر ته تلم ما به څاروي زرول د ما د اسلام تربیت نه دی را کړی قرآن او حدیث راته نه دي ښودلي نو چې کله به د دوو څاروو خپل منځ کې جګړه شوه نو مطلب ما به یو چې کوم یو به ډېر روان هغه به ما ووهو نو چې زه کور ته رالم زما د مور او د پلار خپل منځ کې جګړه وه نو بس پلار مې زورور او مور مې کمزورې وه نو پر پلار مې راکېښودې دا مې په ډانګو ووهه که نه نو اوس د خپل ماشوم چې موږ څنګه تربیت کوو لکه مطلب دا ماشوم دی یو خو د شپې 11 بجې 12 بجې به که نه دی ویښ ناست دی لکه مطلب د ده د سکول د مدرسې خیال وساته د ده د کپړې خیال وساته دله چې ته مینه ورکوې بله مینه ورسره وکړه خو لکه مطلب داسې نه چې بس رباب منګي پروګرام دی او مجلسیان راغلي دي او ته خپل ماشوم راولې چېرې دې ته چې کوم دی نو وګډېږه او دې ته ډانس وکړه ملګرو خوښه شوه مخکې له ملګرو سره ضرور شریکه کوئ او په کمنټس کې چې کوم دی نو د خپل ماشوم د خپل بچي دپاره بس یو جمله ولیکئ چې ستاسو کومه یو خوښئ یا د خپل چا چې بچي نه د خپل رور دپاره او بس که زه هر څومره خبرې په دې باندې کومه نو کمې به خو خیر ویډیو به بیا تاسو ته اوږدېږي نو هسې نه چې بیا مطلب تاسو تنګ شئ نو دا ټایم خپل کوربه خپل رور سلیمان سالار له ورکړئ اجازت چې چېرته مې ښه د آباد او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.